السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه به دوستانو. ما په دې سکرین باندې دا دوه تصویران لګولي، دا به تاسو ډیر ښه پیژنئ چې ټول عمر یې ویلي دي چې موږ د پښتنو خدمت کوو. خو دوستانو د دې اصلي شکل او اصلي چهره درته ښیم چې دا سین خلک دي، دا هغه مطلب پرسته خلک دي. پلیز مهرباني وکړئ په دې خبرو ما نه خفه نه شي. خو دوی ما سره ډیره غټه دوکه کړې، دوکه څه چې زما په یوټیوب چینل باندې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم پوره، او ما دی علي خان او جنید خان ته دومره کمنټونه وکړه چې په هغه کمنټ کې مالا بل کس جواب راکړو. ما ته وایي وروره دی صرف پښتنو باندې خپل ځان مخکې کوي، خپل پیجونه مخکې کوي، خو دی د پښتنو خدمت نه کوي، د عوامو خدمت نه کوي. لکه دی که دا علي خان شو نو دی په دې ویډیوګانو کې دومره وایي چې یاره یوټیوب شروع کوي او پلان کې او ډینکالی او خبرې کوي چې یاره دا دی او هغه دی، او که دا جنید خان دی چې یاره دا دی او هغه دی او موږ ستاسو خدمت کوو. او دی زما دومره کمنټونه ما دی ته کړي دي او دی ماله د یو کمنټ جواب نه دی راکړی. نو مهرباني وکړئ دوستانو چې دا خلک مه فالو کوئ، د دې ویډیوګانې مه ګورئ، دا در باندې خپل ځان مشورئ. یعنې زه تاسو دی ته یو کمنټ وکړئ، دی تاله جواب درکړي. زه تاسو له ویمه چیلنج در کوم، تاسو دی له کمنټ وکړئ، دی تاله جواب درکړي. نو دا خلک در باندې ځان مخکې کوي، خپل پیجونه مخکې کوي او نور والله که د روپۍ کپریم دي. زما دا ویډیو ورورسوئ، زما په چینل باندې 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم پورو. نو ما ویل چې دا ماله مونټایز کی. ما ورته کمنټ وکړو، ما پې دومره غټ اعتبار وکړو چې یاره زه خپل دغه د جیمیل آی ډي ور واستوم او ماله دا چینل مونټایز کی. خو دا هغه بې غیرته خلک دي، دا ویډیو زما ور واستوي. شکریه.